پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازاد څوک کونترې ساته د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته او حاجي صاحب شابسې څلور واده که او بیا دا ټولې مرورې ساته حاجي صاحب شابسې څلور واده که او بیا دا ټولې مرورې ساته ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته او ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم ترې د زړه دروازې لرې ساته. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه ذات دی. ګرانو مینوالو سلامونه مې واخلئ. طارق مشال یم د بیټک ټي وي له طرفه. ډېر زیات خوشحاله یم چې نن صوابۍ ته زموږ د پښتو ژبې یو داسې بلبل را رسېدلی دی چې هغوی ټپه شعر د پښتنو تر لرې پښتنو پورې تر لرې لرې پورې رسولې ده. افسر افغان صاحب ته په صوابۍ ته په راتګ باندې هرکلی وایم او یو جهان مننه کوم تاسو ته پکې راغلي. او د خیام ورور واده دی، مشاعره پکې را جوړه کړې شوې ده. نو زیاتر ودونو کې خو تاسو ګورئ پروګرامونه وي، میوزیک وي یا د نور اجراګانو د ټرانسجنډر چې کوم دي د هغې پروګرام وي. نن پکې مشاعره ده. دې باره کې تاسو ویل غواړم. طارق مشال صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کومه. د بیټرک ټي وي چې څومره هم منتظمین دي د هغو ډېره مننه کومه. دا ډېره مهمه خبره وکړه. دا به اوس زه په دې سټیج باندې هم کومه. زه د دې خبرې په ارمان باندې یم چې زمونږ په پښتنه هره حجره کې السلام علیکم اندلیب صاحب لا یو روان دی، دا پکې هم راوله په دې ریکارډینګ کې. قدرمنو زمونږ خو هر کار ناڅاپېږي او اندلیب صاحب خو اندلیب صاحب ماران نسي مونږ ته یېرېږو ځنه چې په مونږ مار راپرېږدي. اندلیب صاحب خیر ټیک ټاک خوشحاله سوکاله خیر تاسو خیر صحت مو ښه دی ژوند مو خوشحاله شئ ډېره مینه او احترام. خبره او جواب اندلیب صاحب بس خبره لږ جاري ساتو بیا. نو زه ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د ټولو. بیا زه دا خبره کوم او ډېره واضحه ټولو ملګرو ته بیټک ټي وي به موږ ملګري ګوري. دا زما یو ارمان دی چې پښتنه هره حجره دی د مینې محبت د امن په سندرو باندې آباده شي. پښتون هر واده دی هم داسې واده شي چې په هغې کې موږ کلتوري او فرهنګي هلې ځلې کوو. په هغې کې موږ د شعر او ادب ریاضت کوو. اندلیب صاحب خبره دا د ګران بابا وایي چې پسه د مروره چېرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو او د بل سره خو ډېرې بهانې ډېر جوازونه دا ما او تا پسه باندې کږلې د پښتو. دا پښتو به موږ هم داسې را ژوندی کوو چې زموږ په ودونو کې زموږ په کوژدنو کې زموږ په حجرو کې موږ خبره هم په پښتو کوو او خبره هم د پښتو کوو. نو هله به دا ژوندی را پاتې کېږي. او زه دا هم ډېر په دعوې سره وایم چې زموږ د پښتو د ژوند په بقا کې د شاعرانو ادیبانو یا د داسې ټولنو یو ډېره لویه کردار ده، ډېره لویه ونډه ده. نو ډېر خوشحاله یم عمر خیام ورور ته دا واده په دویم دریم ځلې بیا به مبارک زه کوي چې یو واده خو د هغه واده دی، بل زموږ د شعر او د ادب واده دی. دلته یوه خوشحالي ده. نو ډېر زیات خوشحاله یم او هر کله چې دغسې غونډې وي په هغې کې زما د شعر د ادب د پښتو خبره کېږي زه به حاضر یم. او تور به د توره شپه کې یار وي سپینو په سپینا داګه ډېر پرېښودې دینه او په ما د مرګ را پورې نه دی سترګې دې واړوه سورې سورې دې کړمه. نن موږ د انجینیر عمر خیام د واده په خوشحالۍ کې راټول شوي یو. عمر خیام چې دی نو دا د رشید علي خان صاحب زوی دی د صوابۍ او د فضل ربي صاحب پروفیسر فضل ربي صاحب وراره دی او زما خاص کر زما خوږ ملګری لیاقت علي یوسفزی چې دی د هغه وراره دی. نو زه ډېر خوشحاله یم په دې موقع باندې چې موږ راغلي یو او په دې یخنۍ کې مشاعرو راتلل ډېر ګران کار دی. شاعران ملګري ټول راغلي، الله دې خوشحاله کړي. او موږ نن په دې د خوشحالۍ په موقع باندې یو بانه جوړه کړې ده راټول شوي یو. نو د صوابۍ درانه پښتانه چې دي هغې تر نیمې شپې هم کېدي تر سهار هم کېدي خو مشاعره ښه په وخت ختم شوه او موږ ځو. الله خوشحاله لره ښاد آباد اوسئ او الله دې د صوابۍ په ځمکه باندې دغسې درانه پښتانه لري چې هغوی د خپل ادب د خپلې ژبې د خپل کلتور د پرمختګ دپاره کار کوي. او زموږ مقامي شاعران چې دي هغې کې خاص کر طارق مشال ډېره قرباني وکړه. هغه دا ټول هر څه سنبال کړي وو، ټول وچلول. عزیز بادروال صاحب په سپین سر باندې راغلی او ناستو تر اوسه پورې دغسې ګڼ ملګري ټول راغلي وو ناستو. نو زه د ټولو ملګرو ډېره شکریه ادا کوم. سناڅاپي لمحه لمحه راته را یاده شوله
د پرونی ماښام کیسه راته رایاده شوله. جی ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو وکتل موږ سره ډېره خوندوره مشاعره وشوه د عمر خیام د واده په خوشحالۍ کې خو دا وخت را سره انور مانیروال صاحب په سټیج باندې خو شعرونه وویل خو غواړو چې هغوی نه په دغې په حوالې سره د مشاعرې په حوالې سره د واده په هکله چې کومه مشاعره جوړه شوې ده مشران راغونډ شوي دي یو څو خوندورې خبرې را سره شریکېږي. ډېره مننه مشال او عمر خیام یو ډېر زبردست روایت قایم کړ او چې ډېره ښایسته مشاعره شوه او ډېر میلمانه هم پکې راغلي وو. باسین صاحب دي افسر افغان دي او زمونږ خپل صوبای شاعران هم پکې وو. نو ډېر زیات خوند وکړ. دا روایت زما په خیال چې دا برقرار ساتل پکار دي. زما ټولو پښتنو دا درخواست دی دا خواست دی چې کله هم داسې خادي وي نو په هغې کې یو مشاعره پکار وي او مشاعره سوي چې په مشاعره کې د تفریح وشي د ځوانان پکې راغلي بوډاګان پکې راغلي او ماشومان هم پکې ناست وي نو هغه تفریح خوند هم والي دغه مشاعره نه او بیا د شاعرانو په دې کلامونو کې داسې ښې خبرې هم وي او میسج پکې هم وي د قوم دپاره د وطن دپاره نو هغه هم هغه ټول ولس ته هغه میسج هم لاړ شي. نو دا یو ډېر ښه روایت دی او ډېر زیات خوشحاله شوم پرې. ډېر دلته د نننۍ مشاعره کې موږ سره ډېر زیات ملګري موجود وو مشران کشران ټول او ټولو دنه ډېر خوند واغست ډېر زیاته مزه یې واغسته. نو دغه شاندار روایت برقرار ساتل پکار دي. ډېره مننه. ډېره مهرباني دي. ستوري دې ګواه اوسي غم را سره ستا اوسي. ستوري دې ګواه اوسي غم را سره ستا اوسي دلته کې ګنده خلک څنګه صفا صفا اوسي. نه دلته ستوري دې ګواه اوسي غم را سره ستا اوسي دلته کې ګنده خلک څنګه صفا صفا اوسي. زړه زاروی نشم زړونو کې مولا اوسي. دا موږ سره د عمر خیام والد صاحب هغوی ولاړ دي د هغوی یو جهان مننه کوو. دومره خوندور پروګرام یې جوړ کړ او د ډېر لرې لرې نه پکې میلمانه راغلي وو او زموږ شاعران مشران پکې راغلي وو خاص کر د هغوی د کلي د خلکو چې مشاعرې له هغه خوند یو په دوه کړو نو د هغوی یو جهان مننه کوم. نو غواړو چې هغوی موږ سره د مشاعرې باره کې د واده باره کې د میلمنو باره کې څو خوندورې خبرې شریکېږي. ډېره شکریه ستاسو د ټولو د راتلو او زه خو ډېر خوشحاله شوم چې تاسو په دې ژمي کې په دې یخ موسم کې دا د شپې داسې 9-10 بجې دي او تاسو اوسه پورې دلته موجود دي. نو دا پروګرام خو خلکو چا به وي چې دا راوله او داسې وکړه خو زما زړه دا غوښتل چې یاره زمونږ په دې علاقه باندې نن سبا حالات چې کوم دي نو دا غواړي چې خلک ادب سره تعلق وساتي او داسې درانه خلک دلته موجود دي او دا باسین صاحب او دا نور درانه ملګري دا ټول دلته مونږ یو ځای کړو او دې موقع باندې مونږ ډېر خوشحاله شو چې تاسو ټول رالي. نو زه خو ډېر خوشحاله یم چې دا پروګرام زما یقین نو چې دومره خلک به راځي خو دا دومره ډېرې کورسۍ وې او ماشاءالله هغه ټولې ډکې شوې او جیم هم دی او زما یقین نو ټولو خلکو ماته وی چې دا دلته مشاعرې په دې میاشت کې نه چلیږي. ما وی یاره خیر دی دا خلک به لږ د بړستنو د کورونو نه راوباسو او ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه چې تاسو په دې یخه یخنۍ کې دونه تکلیف وکړو او زمونږ خو زړه غواړي چې تاسو ټول مونږ سره پاتې شئ او سبا مونږ سره بیا واده کې شرکت وکړئ او جمع دی او تاسو به کورونو ته هم ځئ. نو ستاسو ډېره شکریه او ډېره مننه. ډېره مهرباني کاکاجي ستاسو یو جهان مننه. څنګه چې کاکاجي وایي چې په ودونو کې د کرنګ لا مختلف پروګرامونه کېږي موسیقي هم زموږ د مشاعرې یو برخه ده خو دې سره سره یو بل لعنت دا به لعنت په شکل کې چې د ژړاګان چې کوم راځي او معاشرې زموږ مشران هم په هغې بد ګڼي زموږ مشران نه خوښوي هغه خو دا زه د هغې د دې یو ډېره مننه کوم چې زموږ د پښتو ژبې لپاره د پښتو مشاعرې ادب سره د مینې په توګه باندې هغوی دا دومره خوندوره غونډه را جوړه کړې وه. ټولو پښتنونو ته چې څومره هم دي هغوی دا پروګرام ګوري اوري هغوی ته دا خواست دی چې دا کرنګ لا په ودونو کې ښایسته ښایسته مشاعرې که نه وي خو چې ادبي محفلې وي مشران راغونډ وي نو دا کرنګ لا زموږ د معاشرې ته زموږ د روان مستقبل لپاره به یو ډېر ښه پیغام وي. ډېره مهرباني یو جهان مننه.